بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. دا باب دا الله جل شانه د ویری د وجی د جړه او وشوقا إليه او الله رب العزت طرف ته د ملاقات شوق کولو په بیان کې دی. نو په دې باب کې با امام نووي رحمه الله دغه حدیث بروړي، یعنی فضیلت به بیان کی چې څوک د الٰه العالمین یری د وجې نه جاړي، او دویم دا د الله رب العزت سره د ملاقات شوق کولو چې څوک شوق لري هغه بدلته بیان کی. دغه دوه شیزونه بیانوي. نو په دې کې به دغه حدیث راولي صحابه کرامو دا عملو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه عملو. بهرحال قال الله تعالی، الله رب العزت فرمایي ويخرون او پریوزی هغوی للاذقان په زنو باندې پړمخ، یبکونا جاړي هغوی، ویزیدهم او زیاتوي هغوی ته خشوعا عاجزي. وقال تعالی بلزی کی الله رب العزت فرمایی افمن هذا الحدیث، ایا پس د دې خبرې نه تعجبون، تاسو تعجب کوئ، وتضحکون تاسو خاندئ، ولا تبکون او نجاړئ. هذا الحدیث د دین مراد قرآن کریم دی. مطلب دا چې قرآن کریم خپل یو مستقله معجزه ده. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لوی معجزه تاسو ته راغله، په دې هم تاسو حیران یئ او تعجب کوئ، استهزاء کوئ، ټوکې ورپسې کوئ، په خپلو ګناهونو باندې نه پښیمانه کیږئ او نه جړه تاسو ته درځي. هر چی پدې کې حدیث ته اول نمبر حدیث وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، ابن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمائی قال النبی صلی الله علیه وسلم، دا فرمائی چې ماته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اقرا علی القرآن، چې قرآن کریم تلاوت کا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی چې قلت یا رسول الله، ما ویلی یا دا الله رسوله، اقرأ علیکا، زه قرآن کریم تاسو ته تلاوت کوم، زه تاسو ته تلاوت وکم، وعلیک انزل، او حال دا چې قرآن عظیم شان په تاسو باندې نازل شوی دی. قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انی احب، زه دا خوښوم چې ان اسمعه من غیری، چې زه دا قرآن کریم تلاوت د بل چانه واورم. نو ابن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمای فقرأت علیه سورة النساء، نو ما سورة نساء تلاوت شروع کړو، حتی تر دې چې جیتو الی هذه الآیه، چې دې آیت ته ورسېدم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید، یعنی څنګه به وي هغه حالت چې مونږ د هر امت نه شاهدان حاضر کو، وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ به تاسو په دې ټولو باندې د شاهد په توګه حاضر کو. سورة نساء. نو قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسبک الآن، تر دې ځایه بس دی. نو فالتفت الیه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمایي چې فالتفت الیه، کله چې ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو ته وکتل، فاذا عیناه تذرفان، نو سترګې مبارکې د اوښکې نه ډکې وي. تذرفان اوښکې تویول، یعنی اوښکې نه ډکې وي او دې مبارک اوښکې تویولې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم اوریدو مبارک جړل. په دې حدیث مبارک کې رالل
چې وی فرمایل چې قرآن کریم زه تاسو ته ولولم، حال دا دی چې دا تاسې باندې نازل شوی دی. نو مطلب یې دا و چې قرآن کریم په تاسو باندې نازل دی، د دې تلاوت کیفیت آداب صحیح حقیقت تاسو ته معلوم دی، د دې حق تاسو ادا کولی شئ، نور څوک نشي ادا کولی. نو بیا فاذا عیناه تذرفان، چې ومې کتل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو ته چې اوښکې روانې وي. امام نووي رحمه الله فرمایي د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې جړل د عارفینو او د صالحینو دا شعار دی. او امام غزالی رحمه الله خو دا هم لیکلي چې قرآن کریم د تلاوت په وخت کې جړل دغه مستحب دی، او کم کس ته چې جړه نه ورځي نو هغه باید دومره وکړي کم از کم د جړه شکل دی جوړ کړي، او د غم اظهار هم مناسبت یعنی داسې یو انداز ځان له جوړ کړي. بل روایت په دې باب کې وعن انس رضی الله عنه قال خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. انس رضی الله عنه فرمایي یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خطبه ولستله، داسې خطبه وه خطبة ما سمعت مثلها قط، داسې خطبه چې ما مخکې نه وه اورېدلې، یعنی هیڅ کله مې نه وه اورېدلې. فقال وفرمایه چې لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په خطبه کې کم څه چې زه پیژنم که هغه تاسو وپیژنئ نو لږ به وخاندئ او ډېر به وجاړئ. نو قال فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم ولهم خنین متفق علیه. نو انس رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو خپل مخونه په صادر کې پټ کړل، ولهم خنین او دوی په جړا شول، متفق علیه. وسبق بیانه فی باب الخوف، دا حدیث متفق علیه د دې بیان په باب الخوف کې تیر شوی دی. نو دلته ذکر که یو ځلې بیا ذکر که د بیا ذکر کولو مطلب یې دا و چې صحابه کرامو عمومي حالت دا و چې کله به ورته واز کېدو نصیحت په وخت کې به د الله جل شانه د یرې نه دوی به جړل، یا کم آیت به تلاوت شو دوی به جړل. بل روایت په دې باب کې وعن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. دلته ابو هريره رضی الله عنه مبارک راوی د حدیث دغه فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا یلج النار، هغه سړی به جهنم ته داخل نشي. یلج منم یدخل النار. رجل بکا من خشیت الله، چې الله جل شانه د یری نه وجاړي، حتی تر دې یعود اللبن فی الضرع، تر څو چې شیدې د غلانځې ته داخل شوي نه وي، یعنی چې کم شودي وځي که نه هغه واپس چېرته غلانځې ته داخلیږي نو نه داخلیږي. او بیا وفرمایل چې ولا یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. او نه جمع کېږي د الله جل شانه د لارې ګرد او د جهنم لوګې په یو ځای کې، یعنی ولا یجتمع نه جمع کېږي غبار فی سبیل الله د الله جل شانه په لاره کې، ودخان جهنم د جهنم کم لوګې دی. رواه ترمذي وقال حدیث حسن صحیح. دا حدیث امام ترمذي رحم الله روایت کړی وی چې دا حدیث حسن هم دی، صحیح دی. دخان چې دی دغه لوګي ته ویل کېږي. نو په دې حدیث مبارک کې راځي چې لا یلج النار، یعنی جهنم ته به هغه کس داخل نشي چې د الله جل شانه د یرې نه وجاړي. نو د الله جل شانه د یرې نه وجاړي هغه جهنم ته نه داخلیږي. نو د یرې ډېر زیات فضیلت دی. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ابو هريره رضی الله عنه مبارک نه روایت دی فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوه کسان دي چې الله جل شانه به داسې ورځ یعنی سیوري ته به داخل کی
چې په دې ورځ به د دغه سوري نه علاوه بل سیوری به نه وي، یعنی دغه سوری به وي او نور سوری به نه وي، نو الله رب العزت به دغه کس ته دا سوری ور په برخه کې. یو هغه چې امام عادل، یعنی عادل بادشاه وي، وشاب نشأ فی عبادت الله تعالی، بل هغه کس چې هغه پرورش پالنه شوی وي، یعنی هغه ځوان چې الله رب العزت عبادت باندې لوی شوی وي. ورجل قلبه معلق بالمساجد، بل هغه کس چې زړه جمعات پورې لګېدلی وي، معلق وي. او ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه، دوه هغه کسان دي چې په خپل منځ کې مینه محبت چې دی دا د الله جل شانه رضا دپاره ساتي، یعنی ورجلان تحابا محبت ساتي فی الله د الله دپاره، اجتمع علیه په همدې یو ځایوالی وي د دوی، وتفرق علیه په همدې سره جداوالی وي، یعنی د الله رب العزت رضا دپاره دغه عملونه کوي. او بل هغه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف الله وی بل هغه کس دعته امرأة، یعنی چې یو زنانه ورته بلنه ورکوي، یعنی داسې زنانه وي چې ښه منصب والا او ښه جمال والا وي، هغه ورته بلنه ورکوي. او فقال انی اخاف الله، هغه ورته وایي چې زه د الله نه یریږم، یعنی بلنه مطلب دا چې ښکلې ښځه وي د زنا دعوت ورته ورکوي، او دغه زنانه چې دی منصب او ښایست خاوند وي، خو دې نه باوجود دغه کس وایي چې زه د الله جل شانه نه یریږم. بل ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بل هغه کس چې په داسې طریقه صدقه وکړي چې چپ لاسې په دې خبر نشي چې ښی لاسې څه ورکړي دي، پټ ورکړي، حتی لا تعلم پوی نشي شمالو ما تنفق یمینو، یعنی ګس لاس څه ورکړي دي، پوی نشي دغه ګس لاس چې د ښی لاس څه نفقه کړې ده. ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، بل هغه کس چې ځان ته د الله جل شانه ذکر وکړي او بیا د سترګو نه اوښکې تویې شي. نو دغه حدیث مبارک چې دی وړاندې هم ذکر شو، وړاندې په بابونو کې امام نووي رحمه الله ذکر کړی دی. نو دلته یو ځل بیا ذکر کو، اشاره د دې خبرې ته چې الله جل شانه د یری د وجې نه جړل دا ډېر لوی نعمت دی. الله دې دا نعمت زموږ او ستاسې نصیب کړي. بل روایت په دې باب کې وعن عبدالله بن شخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير الرجل من البكاء، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. دغه عبدالله بن شخير رضی الله عنه فرمای اتیت رسول الله، دا فرمای چې یو ځل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، وهو یصلی او دې مبارک چې و موس کولو، نو ولجوفه ازیر، د هغې سینې مبارکې نه د جړا داسې اوازونه راتلل که ازیر المرجل من البکا، لکه په اور چې کټوې پرته وي او هغه څنګه داسې اوازونه کوي. ازیر چې دی یعنی کټوې خوټ کېدو شور جوړ، یعنی داسې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه داسې به آواز راتله. نو ولجوفه ازیر، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه د جړا داسې آواز راتلو لکه په اور باندې چې کټوې ایښې وي، نو هغه خوټ کېږي، نو دغسې آواز به راتلو. نو دلته لفظ د جوف راغی، جوف په اصل کې خو خېټې ته وایي، خو دلته نه تېنه مراد سینه ده، لکه څنګه چې بل روایت کې هم راځي وفي صدره ازیر. نو دلته نه جوف نه مراد څه شی دی؟ دلته نه سینه ده. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم دا معمولو، نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه به داسې آواز وتلو. همدغه رنګې بل روایت په دې باب کې وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه وفي رواية فجعل أبي يبكي انس رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو فرمائے ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک اللہ رب العزت ما ته حکم کړی دی چې پتا سو باندې دا آیت ولولم لم يكن الذين كفروا قال وسمانی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمائل اے دا اللہ رسولہ زمانو میں واغسته قال نعم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې آو فبکا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جڑل متفق علیہ وفی روایت فجعل ابی یبکی یو بل روایت کی داسی ومشتا چې ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مبارک چې هغه په جڑا شو بل روایت په دی باب کې وعنه قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ایمن رضی اللہ عنہ نزورها كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها دا انس رضی اللہ عنہ مبارکنا روایت دے دغه فرمائی چې یو ورځ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تا د رسول الله صلی الله علیہ وسلم د وفات نه رستو او فرمایل یعنی بعد وفات رسول الله صلی الله علیہ وسلم چې انطلق بنا الى ایمنه راځه چې ایمن رضی الله عنها مبارکې ته لاړ شو نزورها د هغه زیارت وکړو کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزورها لکه څنګه به چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغې زیارت کولو فلما انتهینا کله چې هغوی دواړه ورسېدل الیها هغې ته نو فبکت نو هغه ایمن رضی الله عنها مبارکه چې وه هغه په ژړا شو فقال لها ما یبکیک هغوی دواړو مشرانو ورته وویل چې ولې جاړې اما تعلمین ان ما عند الله تعالی خیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم ایا تا ته پته نشته چې کوم څه د الله جل شانه سره دی هغه ټول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یعنی ډیر ښه او غوره دی یعنی خیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم قالت هغه مبارکې ورته وفرمایل چې ما ابکی الا اکون اعلم ان ما عند الله خیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمایل هغې مبارکې ایمن رضی الله عنها مبارکې چې زه په دې نه جاړم ګویا چې ما ته پته نشته چې کوم څه الله رب العزت سره دی هغه ټول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات غوره دی ولکنی ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء لیکن زه په دې باندې جاړم چې آسماني کم وحی چې راتله هغه ختمه شو نو په دې باندې زه جاړم چې کله دا دواړو صحابه کرامو شیخینو دغه خبره چې واورېدله نو دا خو د برداشت خبره نه وه ځکه چې صحابه کرام مناسو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره وحی به پرې راتله او خو داسې خبره وکړه نو فحیجتهما علی البکاء فجعلا یبکیان معها نو په دې جړه چې کله ورته دا خبره وکړه بس هغوی هم په جړه شو دواړه دی دواړه فجعلا یبکیان معها هغه سره دی دواړه هم په جړه شو رواه مسلم روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وقد سبق فی باب زیارت اهل الخیر او دا روایت چې دی د تفصیل په باب زیارت اهل الخیر کې تیر شوی دی نو دا حدیث چې دی باب زیارت اهل الخیر کې ذکر دی نو دلته یو ځل بیا راوړو نو په دې کې اشاره د دې خبرې ته چې د نیکانو خلکو سره تاسو څه شی کوئ ناسته پاسته کوئ دوی سره ناسته پاسته د خیر نه خالی نه وي نو ایمن رضی الله عنها مبارکې ته چې لاړل هغه مبارکې هم جړل نو شیخینو هم جړل همدکرنګې بل روایت په دې باب کې وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى رواه الترمذي عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت دے
هغه فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درد او تکلیف زیات شو، یعنی اشتد زیات شو، وجعه درد تکلیف، قیل له فی الصلاة فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. نو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مانځه خبر ورکړو چې مانځه وخت دی، نو فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. نو نبی کرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ووایي چې جمع درکړي. فقالت عائشه رضی الله عنها، عائشه بیبي رضی الله عنها وفرمایل ان ابا بکر رجل رقیق. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک خو ډیر زیات یعنی نرم زړه والا دی، نرم خوی او نرم زړه والا انسان دی. اذا قرأ القرآن غلبه البکا، کله چې قرآن کریم تلاوت کوي نو جړه پې غلبه کوي، مطلب دا چې بیا جاړي. فقال مروه فلیصل، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ته امر وکړئ چې تاسو ته جمع درکړي. وفي روایت عن عائشه رضی الله عنها قالت قلت ان ابا بکر اذا قام معك. په یو روایت کې داسې هم شته چې عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل چې اې د الله رسوله، ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک چې کله ستاسو په ځای باندې ودرېږي، یعنی اذا قام مقامک لم یسمع الناس من البکا، نو خلق ناوري، یعنی صرف د جړه و، یعنی هغه ته جړه ورځي، د جړه د وجې نه د هغه اواز خلق چې دی هغه ناوري. نو دلته وګورئ په دې حدیث مبارک کې رالل چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ووایه چې جماعت سره مونځ درکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم چې په مرض الوفات کې فرمایلی و. نو په دې وجه عمر رضی الله عنه فرمایي چې کم کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د دین دپاره خوښ کړی دی، هغه به زمونږ د دنیا دپاره ولې نه خوښو؟ ځکه خو مونږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک د خپل دین او دنیا دواړو او ځانونو ته خلیفه جوړ کړی دی. نو صحابه کرامو بالاتفاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته خپل امیر او خلیفه جوړ کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک. کم کس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې په خپله مصله باندې ودرولو، نو په دې کې اشاره ده دې خبرې طرف ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته به هم دغه ستاسو امام وي. نو بعضې کمکل وي بېدینه، ډېر ماته افسوس راشي، بعضې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ته ردې بدې وایي، بعضې به عمر رضی الله عنه مبارک ته، او بعضې کمکل اهل سنت چې دي هغوی بیا دومره کمکلتوب وکړي نو هغوی خو د علي رضی الله عنه شان بیانې، بالکل ټول شان والا دي، دوی کمکل به چې بیا هغوی ته خبرې کوي. نو افراط او تفرید نه دی پکار، بلکې ټول صحابه کرام چې دي دا ټول عادلان دي، ټول جنتیان دي. په دې کې زمونږ څه کار دی؟ لنډه ده چې په ورځ د قیامت الله رب العزت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ به مونږ څنګه ځو چې مونږ ته ووایي چې ستاسو څه کارو، او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نه تپوس وکړي چې زما صحابه کرام مبارکې تاسو ولې دا جرحې کولې، ولې په دوی باندې لعن کولو، علیاذ بالله، ستاسو څه کار دی؟ نه تاسو نه دا تپوسونه په قبر کې کیږي، نه حشر کې. خپل کار سره کار ساتئ، خپل په دې باندې عمل وکئ، خپل اول ځانونه د جهنم نه بچ کئ او بیا خپل اهل او اولاد بچ کئ. وی نه کار کې څه کار. بس ډېر زړه مې بعضې وخت کې خفه شي. ښه، په دې کې بیا دا رالل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې قرآن کریم وی نو هغه بیا جاړي، یعنی لم یسمع الناس من البکا، د جړه د وجې نه هغه به یعنی مطلب چې د دې جړه د وجې نه هغه زیات جاړي که نه، نو خلک د تلاوت آواز ناوري. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ته الله رب العزت یو خصوصي صفت ورکړی چې قرآن کریم به تلاوت کولو نو مبارک به جړه شو. امام نووي رحمه الله فرمایي چې د مسلمانانو اولنی خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک حد درجې ته نرم خویه انسان. کله به چې د قرآن کریم تلاوت شروع کړو نو دومره به متاثره شو چې هغه به جړل،
او بعضې کمقل ما تاسو ته مخکې ویلې چې دې مبارکانو پسې دغه کنځلې کوي وغیره. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الله دې مونږ وساتي. ښه همدکه رنګې په دې کې بل روایت وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني. بل روایت ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف نه روایت دی رضی الله عنه فرمایي چې عبدالرحمن ابن عوف ته ډوډۍ راوړل شو. اوتیه بطعام وکانه صائما او هغه روژه نیولې وه. نو قتل مصعب بن عمیر وهو خیر مني، یعنی هغه ویلې چې مصعب بن عمیر رضی الله عنه مبارک چې دی هغه شهید کړی شو. نو وهو خیر مني هغه ویلې چې هغه زمانه زیات غوره. فلم یوجد له ما یکفن فيه الا برده ان غطی بها رأسه بدت رجلاه. هغه ته دومره کفن پیدا نشو چې هغه پې پوره پټ کړی شوی وی، یعنی فلم یوجد له ما یکفن فيه الا برده مگر یو صادرو ان غطی بها رأسه چې کله به په هغه صادر باندې مونږ سر ورته پټ کړو نو بدت رجلاه نو خپې به یې ښکارېدل، و ان غطی بها رجلاه نو بدا رأسه چې کله به مونږ ورته که چېرته به مو ورته خپې پټې کړې نو سر به یې ښکارېدو. نو ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، بیا مونږ ته الله جل شانه دنیا راکړه، یعنی فراخي راکړه، وسعت یې راکو. او قال اعطینا من الدنیا ما اعطینا، یا یې داسې ویلي چې بیا مونږ ته الله رب العزت دنیا، یعنی الله رب العزت د طرف نه دنیا راکړې شوه چې څومره زمونږ په تقدیر کې لیکلي شوي وو. نو قد خشینا ان تكون حسناتها عجلت لنا، اوس زه په دې خبره یریږم هسې نه چې مونږ ته یعنی زمونږ د نیکو عملونو بدله په دنیا کې را نه کړې شي. ثم جعل یبکي حتی ترک الطعام، بیا په جړا شو تر دې چې ډوډۍ هم پرېښوده، هغه روټۍ هم ونه خوړه. نو دومره دغه یریدل. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مبارک عاجزي تاسو وکتله. دی وفرمایل چې دا مصعب بن عمیر چې دی رضی الله عنه دا مانا افضل دی، وهو خیر مني. نو دا د دې تواضع طرف ته اشاره ده. په حقیقت کې عبدالرحمن بن عوف د مصعب بن عمیر رضی الله عنه افضل دی، ځکه چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مبارک په 10 مبشره صحابه کرامو کې دی، لیکن د عاجزۍ د وجې نه هغه مخکې کو. او بیا په دې کې دا رالل چې ان تکون حسناتها عجلت لنا، هسې نه چې زمونږ د نیکو عملونه بدله په دنیا کې راکړې شي. کله چې صحابه کرامو ته دنیا فراخه شوه، وسعت پکې پیدا شو، نو هغوی ویریدل هسې نه چې د دین د وجې نه چې څومره قربانۍ مو ورکړي هغه قربانۍ فایده او ګټه اوس چېرته په دنیا کې مونږ ته رانه کړل شي. نو په دې حدیث کې هم د عبدالرحمن رضی الله عنه داسې حالت باندې سخت فکر راغستی دی او په اضطرابي حالت کې مبتلا دی. ته وګورئ داسې صحابه کرامو ژوند او هغه کمعقل بچي چې بیا ورپسې خبرې کوي. الله دې دوی دې ځای جهنم کې په دنیا کې دوی تباه او برباد کړي چې صحابه کرامو پسې خبرې کوي. نو دا وګورئ د مصعب بن عمیر رضی الله عنه مبارک ته کفن نه میلاویږي. دغه مبارک فرمایي چې فلم یوجد له ما یکفن فیه، یعنی مونږ یو کفن نه مونده کولو مګر یو برده وه صادرو، که مونږ ان غطیه بها راسو که سر م ورته پټولو نو بدد رجلاهو نو خپې به ښکارې کېدل، و ان غطیه بها رجلاهو نو بدا راسو سر به ښکار. نو بیا په مونږ باندې دومره فراخي راغله، د فراخي د وجې نه یعنی چې کم په مونږ باندې مالداري راغله، په دې مالدارۍ باندې هم دوی یریدلي دي، هسې نه چې مونږ کم سختیانې تېر کړي دنیا کې مونږ ته باري تعالی رانه کړي. دا د صحابه کرامو شانو. وعن ابي امامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین واثرین قطرۃ دموع من خشیت اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ تعالی۔ ابو اسامہ صدی بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت ته دو څاڅکي او اثرات ډیر زیات خوښ دي. الله رب العزت ته ډیر زیات دو اثرات او دو څاڅکي ډیر زیات خوښ دي. یو قطرة دموع من خشیت الله، یو هغه څاڅکي چې د الله جل شانه د یری نه پروزي، د الله جل شانه د یری نه پروزي. وقطرة دم تحراق فی سبیل الله، بل هغه څاڅکي یعنی وینا چې الله رب العزت په لاره کې پریوزي. واما الاثران، هر چې دو اثرات دي، فاثر فی سبیل الله تعالی، هغه دا چې اول اثر د الله جل شانه د لارې، واثر فی فریضة من فرائض الله تعالی، او دویم اثر د الله جل شانه په فرایضو کې یو فرض پځې کول. رواه ترمذی وقال حدیث حسن. دا روایت کړی دی امام ترمذی رحم الله، فرمایي چې دغه حدیث مبارک چې دی دغه حسن دی. وفي الباب احادیث کثیرة منها، په دې باب کې ډیر زیات حدیثونه دي. یو حدیث چې دی هغه عرباد بن ساریه رضی الله عنه مبارکم دی چې دی مبارکو فرمایل چې یعنی مخکې باب کې دا ذکر دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې نصیحت وکړو چې دې د وجې نه زمونږ زړونه چې هغه ورپېدل او سترګې مو د اوښکو نه ډکې شو. دا مضمون باب النهي کې دغه تیر شوی دی.